د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د عامې روغتیا ریاست د مسلکي بستونو لپاره له نږدې 10 تنو څخه ازموینه واخیستله. د دې کمیسیون رئیس وویل چې دغو کسانو د عامې روغتیا ریاست د 15 خالي بستونو لپاره په دغه ازموینه کې ګډون وکړ. نوموړی زیاتوي چې دغه سیالۍ له هر ډول درغلیو پرته په پوره روڼتیا او عادلانه فضا کې ترسره شوه او دوی ټولو د دغه کمیسیون د رهبري پلاوي تر څار لاندې په منظم او انلاین ډول سیالۍ ترسره کړې. امتحان د 2 ورځې کېږي چې د نکي امتحانات صحت عامې د محترم ریاست نه 15 بستونه دي چې و بستونه پرون دغه امتحان سفري شو. نن د 8 بستو تقریبا په تعداد د 10 نفر شاوخوا چې هغه د متقاضیان تاسې وینئ او بعضې یو تعداد لا نه دي راغلي. نو الحمدلله امتحان چې دا د دغه 8 بستونو نن دلته سفري کېږي او امتحان هم الکترونیکي ده. ورته مهال یو شمېر هغه کسان چې په دغه ازموینه کې برخه اخیستې ده د دغه ډول بهیر له لارې د وړ کسانو ګمارنه د خلکو لپاره د غوره خدمتولۍ په موخه مهم او ارزښتناکه بولي. دوی دغه راز د یادې ازموینې له روڼتیا څخه هم ستاینه وکړه. امتحانات مکمل از طرف اداره امور ریاست امتحانات کابل ارزیابی میشه، نمرات هم از اونجا اعلان میشه. چیزی واسطه یا هم قوم و اینوان به هیچ کدامش در امتحان رول نداشته. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم. در شفافیت 100% مطمئن هستیم که شفاف هستند که میره فعلا در سنه امتحان میریم. با امید خدا اگر شوه که موفق شویم بخیر میریم به خدمت ملت خود. د یادونې وړ ده چې دا دریم ځل دی چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست خالي بستونه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون له لورې د سیالۍ پروسې ته وړاندې کیږي چې په یاده پروسه کې بریالي کسان بیا په یاد بستونو کې ګمارل کیږي.